محترم پروژه کې د ګرمۍ یا د تندې د ختمولو لپاره په خپل سر باندې بار بار اوبه اچول یا بار بار لمبل یا په اوبو کې بار بار کېناستل دا جائز دي، خو شرط دا دی چې اوبه په حلق کې تیرې نشي، یعنی د انسان اوبه مړۍ ته لاړې نشي. د ابو داود شریف حدیث دی، بعض صحابه کرامو دا حدیث را نقل کړی دی چې په تحقیق سره ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرج مقام کې کم چې د مکی او مدینې په منځ کې د یو ځای نوم دی، هلته کې وایي ما رسول الله مبارک ولیدو چې روجۍ نیولې وه او د تندې او د ګرمۍ د وجې په سر باندې بار بار اوبه اچولې. ابن مالک رحمه الله فرمایي چې دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چې د روژهدار دپاره په خپل سر باندې اوبه اچول او په اوبو کې کېناستل دا جایز دي. دغه شان مسله په در مختار او نور الاضاء کې هم ذکر شوې ده. که روژهدار په تالاب کې غوپه ووهله یا د غسل کولو په وخت کې په غوږ کې اوبه لاړلې نو په دې سره روژه نه ماتېږي، تر دې پورې که قصدن په غوږ کې اوبه واچولې وایي په دې سره هم روژه نه ماتېږي، خو که اوبه یې چېرته مرۍ ته لاړلې نو بیا په دې سره روژه ماتېږي. لہذا محترم احتیاط پکار دی. البته که چېرته یو کس په پوزه یا په غوږ کې دوایي واچوله او دماغو ته ورسېدله نو په دې سره روژه ماتېږي، قضا به یې راوړي خو لیکن کفاره یې نشته دی.